بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله لمن یم ټول به روغ جوړ اوسئ. نن 14 درس وای د هوم ټاپ بخش کې کلیبورډ ګروپ بخش کې چې کوم کمانډونه د هغه وایم. د نوې صفحه خلاصوو کنټرول W کنټرول N. لکه څرنګه چې په لومړي درس کې فزیکل سټرکچر اف مایکروسافټ ورډ کې ویلي وو چې دغه بخش ته ټابس وایي. د هر ټابس چې دی ځان ته ریبون بخش لري، دغه بخش ته ریبون وایي او هر ریبون کې موږ څو دانې ګروپونه لرو. لکه د هوم ټاب د ریبون کې چې دی د کلیبورډ ګروپ دی، فونټس دی، پروګراف دی، سټایل دی، ایډیټینګ دی، دا هر یو ګروپونه دي او هر ګروپ چې دی ځان ته کمانډونه لري. لکه د کاټ کاپي دا کمانډس چې کوم دي دا د کلیبورډ مربوط رسي. هر کمانډ چې دی ځان ته ټیکسټ یعنې ځان ته یو مشخص کار انجاموي. نن راځو د کلیبورډ بخش کې چې کوم کمانډس د هغه وایو. حالا راځو یو عنوان نوشته کوو، مثلا د هوم tab control alt 1 control E درازو equal rng. دا زه سلیکټ کوم. اوس په لومړي کې به د دو هغه شارکټ کې در وپېژنو. د کټ شارکټ کی چې دا کنټرول پلس ایکس دی او هغه لاندې دلته چې نوشته کړي دا هغه کوم ټسک دی، یعنې کوم کار اجرا کوي هغه موږ ته وایي. او دلته هم هغه نور معلومات دي، یعنې انفارمیشن دي. د کاپي شارکټ کی چې ده کنټرول پلس سی ده، او د فارمټ پرنټر چې ده کنټرول پلس شفت پلس سی ده یا کنټرول شفت پلس شفت پلس وی ده. او لاندې هم هغه انفارمیشن دي. د پیسټ چې ده کنټرول پلس وی ده. اوس که چیرې مثلا موږ په دو کې تغیرات راولو، بولډ یې کوم، تغیرات هم کې راوستل. اوس موږ ته دغه آپشن د کټ او کاپي کمانډ فعالېږي. د کټ کاپي فرق چې د کټ مثلا موږ د دو یو څه پروګراف سلیکټ کوو او دا کټ کوو د یوه ځای نه بل ځای ته، یعنې دو ځای هغه ریموو کېږي او بل ځای هغه موږ کولی شو دوباره پیسټ کړو. کنټرول وي د پیسټ چې دی شارټکټ کې وه، دلته موږ هغه څه کولی شو پیسټ کولی شو. او اما دا کار په کاپي کې نشو کولی. کاپي هماغه پروګراف چې دی د یوه ځای نه بل ځای ته موږ تناکاپا کولی. لکه دا د دو زه کنټرول سی کوم او دلته یې څه کوم کنټرول وی کوم. ټول هماغه کوم پروګراف چې دی په موږ شکل دلته بیرته پیسټ کېږي. نو اوس پیسټ بخش ته راځو. پیسټ بخش او د فارمټینګ پرنټر بخش به مو وایي. فارمټینګ پرنټر لکه اوس په دو کې موږ تغیرات راوستلي د بخش کې. زه تغیرات رنګ یې تغیروم، تغیرات مې کې راوستل بولډ کوم. دا اوس زه څه کوم سلیکټ کوم او فارمټینګ پرنټر بخش وم. زه اوس راځم دغه هم غواړم چې په موږ شکل په موږ تغیرات په شکل موږ ته فارمټ پرنټر شکل شي، یعنې هغه تغیرات چې موږ هلته راوستلي وو هغه ټول دلته بیرته اجرا کړل شو. دا د فارمټینګ پرنټر بخش. بل پیسټ بخش دی. پیسټ خو په دوه ډوله دی، یو سمپل دی یو سپیشل دی. سمپل چې دی لکه عادي ډول اوس دا کنټرول سی دلته پیسټ کوو کنټرول وی، دا سمپل شکل شو. اما که موږ وغواړو اوس مثلا دا زه کاپي کوم کنټرول سی او دلته غواړم چې څه کوم پیسټ کوم. پیسټ د کیپ سورس فارمټینګ په شکل نه ټول هغه کوم تغیرات چې موږ پرې راوستلي دي د موږ په شکل پیسټ شي، بدون د کالر نه پیسټ شي، تنها د ټکسټ په شکل پیسټ شي. موږ کولی شو دغه آپشن یې دو زه تعین کړو. بل چې دی سپیشل پیسټ دی لکه یې دو دلته د فارمټ په شکل د آبجکټ په شکل موږ کولی شو پیسټ کړو. مثلا موږ آیکن دلته ورته تعینوو د دو آیکن په شکل وي. دلته راځي همدلته سلیکټ کړو، موږ هغه په بله صفحه کې موږ ته
هغه د موږ کوم پاراګراف چې کاپي کړی و هلته یې موږ ته راښیي. بل چې دی د پیکچر په شکل هم موږ ته دلته کیږي چې د عکس په شکل موږ د عکس تغیرات راوستلی شو. نور تغیرات هم موږ چې کولی شو په دوی کې تغیرات راوستلی شو. او د فارمټینګ ټکسټ په شکل د پیکچر HTML فارمټ هر شکل چې وي. بل د پیسټ لینک شکل دی دا چې دی بعضې وختونه کار نه کوي، باید موږ خپل ډاکومنټ سیو کړو وروسته د هغو نه دا کار کوو. اوس مثلا زه دا د لینک په شکل چې پیسټ کوم، لینک په شکل پیسټ زه مطلب په دوی کې تغیرات راولم بل ډاون هغه بل هم ورڅه خپله بولډ کېږي، یعنې هغه بولډ کېږي، یعنې تغیرات پکې راځي. دا هم د پیسټ لینک شکل. او بل چې دی پیسټ ډیفالټ دی دا مخکې موږ آپشن کمانډ کې هلته ویلي وو چې پیسټ وټن د سیم ډاکومنټ کې په سورس شکل وي نه وي. موږ جدا مخکې درسو کې د فایل منیو بخش کې مو ویلو. او بل چې دی د کلیپبورډ بخش دی دا موږ 40 شیان چې کولی پیسټ کاپي کولی کټ کولی شو او هغه ټول شیان موږ ته دلته ښیي. مثلا زه دا کاپي کوم دلته موږ ته ښیي، دغه زه کټ کوم دلته موږ ته ټوله راځي چې څو دانې دلته موږ ته ښیي. یعنې د 40 دانې موږ چې کولی شو پیسټ او کاپي کولی شو، دونه زیات نه. دو ګټه څه شی ده، مثلا موږ یوه نوې صفحه خلاصوو، کنټرول ان کې زه اوس غواړم چې هغه شیان چې ما هلته کوم کاپي کړي او کټ کړي مې دي هغه زه غواړم چې بېرته دو صفحه کې م هغه راولم. دلته راځو ما چې کاپي کړي وو هغه تغیرات مې کې راوستلي وو دلته موږ هغه بېرته دوباره اجرا کولی شو. تنها دا نه دي، په دوی کې موږ ډیزاینونه هم دلته د ډیزاینونه هم کاپي اخیستی شو او د دوی مربوط راځي، مثلا کنټرول C دلته راځي، نور پیکچر هم راځي دلته. دا د دوی دپاره ګټور دی. دلته پیسټ کولی شو او که چېرې موږ غواړو ټول شیان پیسټ شي دلته ټول پیسټ کېږي او کلیر آل ټول ریموو کېږي، یعنې کلیر کېږي، پاک کېږي. بل آپشنونه لري شو آفیس کلیپبورډ اتوماتیکلی. که چېرې زه دا سلیکټ کړم او دلته راشم د بند کړم، مثلا زه دغه زه درې وارې صبر اوس دلته راځم، مثلا دا مې څه کړه دلته خو فعاله دی، زه دا غواړم اوس دا زه مې کاپي کړم دلته زه غواړم پیسټ کړم سی اتوماتیکلی شکل ماته راځي. show up clipboard automatically زه به دا فعاله کړم collect شم ټکسټ شکل راځي دا د کنټرول C ټوایس چې ووایم هغه خپله بېرته ماته دلته فایل لیږي، دلته هم راښیي هلته هم راښیي. دا د ده دپاره ده. او هغه آیکن چې موږ ته که راښیي نیر ټکسټ بار هغه هم موږ ته راښیي، کاپي شي یو شی کاپي کوو موږ ته هغه ټول راښیي. مثلا زه دلته ښه کنټرول C کنټرول V کنټرول دلته موږ ته ټول کلیپبورډ کې راښیي. کنټرول N موږ دا زه تعینولی شو. دا هم د کلیپبورډ هغه بخشونه وو چې زه باید کوم هغه کلیپبورډ موږ غواړو چېرته ووسي چېرته ونه وسي د زه هغه تعین کړو. کلیر آل